سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د فاریاب د المار ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې ملا سرور نومېده تېره ورځ په میرشادي سیمه کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې په نښه شوی دی. د نوموړي په ونه په دې بمباریو کې د طالبانو د سرې قطعې یو مسؤل له 3 کسانو سره یو ځای وژل شوی او یو موټر هم له منځه تللی دی. امریکا یو ځل بیا پر طالبانو د سختو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د دغه هیواد ولسمشر تېره ورځ د سپټمبر د 11مې د 18مې کلیزې په جوړ شوي مراسمو کې زیاته کړه د طالبانو ځپل به چې په دې وروستیو کې په بېمخینې توګه زیات شوي همداراز دوام وکړي. ډونالډ ټرمپ په دې مراسمو کې چې په پینټاګون کې جوړ شوي وو همداراز خبرداری ورکړ که چیرې طالبان بیا پر امریکا برید هوډ ولري نو تر داسې بریدونو لاندې به راشي چې تر دې مخکې یې ساری نه وي لیدلی. تېره اونۍ په کابل کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې د یو امریکایي سرتي له وژل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر له طالبانو سره خبرې ودرولې او طالبانو هم په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. له دې سره سم امریکا د پاکستانیو طالبانو مشر مفتي نورولي مسعود د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې مفتي نورولي مسعود د تېر کال په جون میاشت کې د ملا فضل الله تر وژل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو مشر ونومول شو او تر اوسه یې د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ویل ده چې د پاکستانیو طالبانو ډله په 2002 کال کې جوړه شوې ده. پاکستاني ملیشې د ډیورند فرضي کرښې دېخوا د ننګرهار په دربابا ولسوالۍ کې د پوستو د جوړولو په حال کې دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانیو پوځیانو د یاد هیواد له ملیشو سره یو ځای د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پوستو د جوړولو چارې پیل کړي دي. د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلین لا تر اوسه دا موضوع نه ده تایید کړې. 1.5 ټن نشه یي توکي تېره ورځ په سرپل ولایت کې وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه مواد چې پکې چرس، تریاک، هیروین، شیشه او الکولي مشروبات شامل دي د روان کال له پیله تر اوسه په بېلابېلو عملیاتو کې ترلاسه شوي وو. د خبرپاڼې له مخې د دغو موادو په تړاو 19 کسان هم نیول شوي دي. او د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د محمد علي حجویري په نامه یو مکتب جوړ او تېره ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه لیسه د یادې ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. د غزني د والي ویاند زیاتوي تر دې مخکې د یادې لیسې زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې خپلې درسي چارې مخ ته وړلې. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.